ګرانو ملګرو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای تعالی دې وکړي چې تاسو په ټول راته روغ جوړ وای د صحت جامې په برتن وي. ملګرو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو سره د کوین ګلاس اپلیکیشن په هکله معلومات شریکوم. د دې ویب سایټ په هکله ما له تاسو سره معلومات شریک کړي وو. په کمپیوټر کې موږ ته زیاتره وخت د موبایل په نسبت باندې ښه معلومات راکولی شي. د هر ویب سایټ چې موږ استفاده کوو د کمپیوټر له لارې معلومات څه نه څه دقیق دي. خو بیا هم یعنې په ټولو چارټونو کې ستونزه نشته. یوازې ځینې ځایونه دي چې په همغه کې موږ ته په دقیق ډول باندې معلومات نشي راکولی یا په سم ډول باندې موږ ته نه ښکاره کوي خو داسې دقیق نه لکه څنګه چې د کمپیوټر په ویب سایټ کې معلومیږي. که څه هم موږ دلته د موبایل له لارې کې چېرته ویب سایټ ته داخل سو په همغه شکل سره ښکاري موږ ته. او بله مسله د اپلیکیشن ډېر اسانه او ساده ده. موږ کولی سو هر وخت له دغه کوین ګلاس اپلیکیشن څخه استفاده وکړو. راځو پلی سټور ته. پلی سټور کې موږ کوین ګلاس سرچ کوو. کوین ګلاس دا د ما دغه ډاونلوډ کړی ده. تقریبا 15 لکه کسانو ډاونلوډ کړی ده کوین ګلاس اپلیکیشن. موږ اوس راځو دلته دغه د کوین ګلاس اپلیکیشن شکل اړخه دغسې یو اپلیکیشن ښکاري. نو موږ اوس دغه باندې کلیک کوو. کله چې دلته راغلو نو دلته ډیر مهم مسایل دي کې لکه څه ډول چې د ویب سایټ له لارې ما تاسو ته د کوین ګلاس اپلیکیشن په هکله معلومات وړاندې کړي وو. په همغه شکل سره دلته هم همغه اپشنونه دي، همغه معلومات موږ ته راکوي. یوازې ما مخکې هم توفیر باندې وغږېدلم چې په ځینې چارټونه په کمپیوټر کې ښه ښکاري که چېرته موږ د سایټ له لارې همغه ته داخل سو، او په موبایل کې که چېرته د سایټ له لارې داخل سو یا اپلیکیشن له لارې بیا څه ناڅه ځینې چارټونه ستونزه لري، ټول نه. اوس موږ راځو د دې په هکله هم ډېر معلومات در سره شریک کړي مو، خو بیا هم لږ مختصر دلته غږېږم چې کوم ځایونه باید تاسې وګورئ. اول د فیوچر والیوم ده، د دې ترڅنګ دغه 24 ساعتو کې لیکویډیشن میف ده. ګورئ عموما دغه وختونه به تاسې یا به تاسې د سوشل میډیا له لارې خصوصا د ټلګرام او همدارنګه د ایکس پاڼه چې ورته ویل کېږي دغه کې شاید دغه چارټ لیدلی وي. که چېرته وګورو دلته موږ ته ښکاري لیکویډیشن دا ټوټل لیکویډیشن چې رامنځته سي، یعنې په مارکیټ کې کوم ډمپ رامنځته کېږي، کوم پمپ رامنځته کېږي، د همغه له نګاه نه یا شارټ ډېر له منځه ځي او یا لانګ. په یو ساعت کې تقریبا 2.12 میلیونه لیکویډیشن رامنځته سوی ده په فیوچر کې. نو زیات یې لانګ پوزیشنونه دي، یعنې مارکیټ څه ناڅه ښکته راغلی ده. په 24 ساعته کې هم موږ ته ښکاري 226.18 میلیونه چې لانګ یې 112 دي، شارټ څه ناڅه زیات دي، یعنې مساوي ډول باندې وښه. او بله مسله دلته د شارټ او لیکویډیشن د دغه میف له لارې هم کتلی سو. دغه زیړه کرښه چې تاسو ګورئ په دغه ځای کې دغه زیړه کرښه دغسې حرکات تر سره کړی. دا د بیټ کوین قیمت ده یا پرایز ده او دغه لیکویډیشن ده چې کوم لیکویډیشن رامنځته سوی ده. دلته بیا ایکسچینج هم ښیي چې لانګ او د شارټ پوزیشنونو کې ایکسچینج صرافي یعنې کومې صرافیانو کې ډېر لیکویډیشن رامنځته سوی. باینانس ده، د دې هایپر لیکویډ ده، بای بیټ ده، اوکی ایکس ده، ګیټ ډاټ آی او ده، دغه صرافي هم ښیي. د دې ترڅنګ موږ که چېرته لاندې راسو دغه ځای کې هم موږ ته ښکاري چې د ایکسچینجونو یا د صرافیو لیکویډیشن په کومه صرافۍ کې کوم لیکویډیشن زیات ده، لانګ زیات ده او که شارټ زیات ده. په دې ځای کې موږ په دقیق ډول باندې لیدلی سو. ګوره هایپر لیکویډ د لانګ څومره دي، تقریبا فیصدي زیاته ده. شارټ څومره دي، د دې ترڅنګ باینانس کې لانګ څومره دي، شارټ څومره دي. ګورئ دغه خط چې ښکاري او د دې لاندې دغه لیکنه دا شارټ پوزیشنونه دي چې لیکویډ شوي دي. دې ترڅنګ کولی سو لاندې راسو وګورو صرافیانې، او د دې ترڅنګ کولی سو ریل ټایم لیکویډیشن مثال په کومو دغه کوینونو کې زیات اندازه باندې لیکویډیشن رامنځته سوی، دا هم موږ کولی سو وګورو. او د دې ترڅنګ کولی سو غیر له دې نه مثال موږ د یوازې د ټول مارکیټ لیکویډیشن وګورو. بي ډي سی ځان ته کولی سو وګورو، د دې ترڅنګ ایتھیریم کولی سو ځان ته وګورو، د سولانا ځان ته کولی سو وګورو. ان دغه ځای کې کولی سو هر کوین چې موږ وغواړو د هغه په هکله معلومات لاسته راوړو. دغسې موږ کولی سو هر کوین ورته انتخاب کړو. مثال لینک ته راځو، لینک لیکویډیشن څومره رامنځته سوی ده، دغومره لیکویډیشن. شارټ لیکویډیشن بیخي شته نه.
د دې ترڅنګ په صرافوي کې مثال د لینګ لپاره کوم لیکویډیشن رامنځته شوی په زیات اندازه باندې لانګ لیکویډیشن زیات رامنځته شوی دی د شارټ په نسبت باندې دلته موږ ته ښکاري دغه تقریبا شارټ کم ده او لانګ پوزیشن زیات لیکویډ شوي دي په تیرو 24 ساعتونو کې کولی شو دغه 24 ساعته موږ چینج کړو 12 ساعتونو ته 4 ساعتونو ته د دې ترڅنګ موږ راځو دلته د سرچ په آپشن باندې کلیک کوو دلته مثال موږ یو کوین سرچ کوو مثال د خبرې موږ د سوی په هکله معلومات لاسته راوړو سوی دلته که چېرته موږ کلیک وکړو دغسې موږ ته پوره معلومات راکوي دلته یې پرایس هم معلومیږي کوم لیکویډیشن رامنځته شوی په کومو صرافیو کې رامنځته شوی ټول معلومات موږ ته راکوي او د دې ترڅنګ موږ راځو په مهمه آپشنو باندې غږیږو لکه مخکې مې یادولي د باینانس بي ټي سي لانګ او د شارټ هغه ریشو موږ ته ښیي چې لانګ پوزیشنونه زیات نیول شوي دغه موږ ته په زیات اندازه باندې په نورو صرافو په نورو ویب سایټونو کې یعنې د کمپیوټر له لارې کې چېرته موږ وګورو په هماغه کې ډېر په دقیق ډول باندې معلومېدلی سي لکه څه ډول چې دلته کومې ستونزې لیدل کېږي د هغه په نسبت باندې ښه لیدل کېږي په هماغه ځایونو کې د اوکې ایکس بي ټي سي لانګ او د شارټ ریشو هم کتلی سو د دې ترڅنګ د باینانس بي ټي سي یو اس ډي ټي د فنډینګ ریټ موږ کتلی سو چې فنډینګ ریټ لوړ ده او که نه ګورئ عموما که چېرته موږ د یو کوین قیمت وګورو خصوصا د الفا په برخه کې او هغه بیا د فیوچر په برخه کې وګورو هلته فنډینګ ریټ لیکل شوی وي چې منفي 1 مثال دغومره یا منفي 1 یا منفي 0.3 یعنې له موږ څخه زیات اندازه باندې فیس کټ کېدلی سي نو فنډینګ ریټ چې څومره لوړیږي په هماغه اندازه چانس ډیر ده چې قیمت پورته لاړ شي که تاسو فکر کړی وي زیاتره وخت د یو کوین قیمت ډیر پورته لاړ شي خو دلته فکر کېږي چې کېدلی سي قیمتونه لاندې خواته راسي دلته اصلا یوه لوبه وي خصوصا د لویو ټریډرانو لخوا چې دغه دلته لانګ پوزیشنونه لیکویډ کړي لانګ څومره چې پیس زیاتیږي منفي 2 ته رسیږي منفي 3 ته رسیږي په هماغه اندازه چانس ډیر ده چې که چېرته زموږ او تاسې دغه کوم پوزیشن چې نیولی که چېرته دا لیکویډ هم نشي نو کېدلی سي د فنډینګ ریټ له لارې زموږ او تاسې دغه پوزیشن چې موږ نیولی ده له لاسه یې ورکړو نو په دغسې حالاتو کې احتیاط ډېر پکار ده که چېرته مثال موږ راسو بي سی ایچ د دغه منفي 0.0014 یعنې فنډینګ ریټ ده په باینانس کې په اوکې ایکس کې دومره ده نو څومره چې د فنډینګ ریټ لوړیږي باید ډېر احتیاط وکړي هغه کسان چې فیوچر ټریډ کوي فنډینګ ریټ چې څومره لوړیږي خطر د دې ډېر څه چې قیمت یو ځل نور هم پورته لاړ شي یعنې که څه هم ډېر لوړ تللی وي خو د لیکویډیټي د راټولولو لپاره باید موږ یو ځل په دې باندې خپل نظر وساتو او دلته راسو فنډینګ ریټ هغلته په صرافوي کې هم معلومیږي که چېرته هغلته تاسو ته نه معلومیږي کولی شئ دلته راسئ دغه ځایونو کې وګورئ فنډینګ ریټ چې څومره لوړیږي یعنې لکه دغه ټرمپ منفي 0.28 یعنې لوړ ده د نورو په نسبت باندې څومره چې دا لوړیږي دلته امکان ډیر څه چې قیمت یو ځل پورته لاړ شي د فنډینګ ریټ په اساس باندې یو خو ځکه چې دلته پوزیشنونه ډیر شارټ نیول شوي د دې لپاره چې دغه لیکویډ سي نو قیمت ضروری ده چې لومړی پاس خوا لیکویډیشن راټول کی او بیرته لاندې خواته راسي نو دا د فنډینګ ریټ په هکله معلوماتو ممکن ځینې کسان ورڅخه ناخبره وي د فنډینګ ریټ څخه او بل موږ د فنډینګ ریټ په هکله وغږېدو د باینانس او د دې ترڅنګ موږ کولی سو د اوکې ایکس وګورو د اوکې ایکس صرافي بي ټي سي یو اس ډي ټي فنډینګ ریټ ده دا هم موږ کولی سو وګورو د بي ټي سي لانګ او شارټ هم کولی سو وګورو چې لانګ پوزیشنونه ډیر نیول شوي او که شارټ پوزیشنونه ډیر نیول شوي ګوره دلته راځو آل صرافي یعنې دلته ګوره بي ټي سي یا بیټ کوین ده تقریبا لانګ پوزیشنونه زیات دي د شارټ څخه په یعنې د ټولو صرافوي مجموعي دلته لیکل شوي آل یعنې ټول د دې ترڅنګ باینانس تقریبا لانګ یو څه نه څه زیات دي اوکې ایکس یعنې که چېرته دغه حالات موږ سره مقایسه کو پرتلی کو امکان ډېر ده چې قیمت د خاص کوم حرکت ونه ښیي ځکه چې لانګ او د شارټ ترمنځ مقابله د حتما به یو خوا ګټونکي کېږي بل کولی سو د ایتھیریم ځان ته وګورو د سولانا ځان ته وګورو په هماغه شکل سره موږ دلته سرچ کولی سو هر کوین چې موږ غواړو کولی سو دلته یې وخت هم ورته بدلولی سو 24 ساعتونو ته یې هم اړولی سو په 24 ساعتونو کې که چېرته وګورو سولانا شارټ پوزیشنونه ډېر دي که چېرته مثال دلته بي ټي سي یا بیټ کوین وګورو نو دلته د لانګ پوزیشنونه زیات دي فیصدي لوړه ده بل دلته موږ کولی سو د ټاپ ټریډرانو هغه ټریډونه هم وګورو چې زیات لانګ نیول شوي او که شارټ پوزیشنونه نیول شوي دي کولی شي په دې کې دغه وګورو بي ټي سي ډامیننس د دغه ځای څخه په لاندې ډول سره موږ کولی شو وګورو خو د دې لپاره بهترین
ویب سایټ هغه د ټریډینګ ویو اپلیکیشن د کولی سو عملته تحلیل هم ورباندې وکړو. بل د کریپټو فیر اینډ ګریډ انډیکس ده. ګورئ دا ډیر مهم ده. د دې په هکله ما مخکې هم معلومات وړاندې کړي دي. دلته هر وخت چې ایکسټریم فیر په مارکیټ کې شتون ولري، دلته هم موږ ته معلومیږي چې 12 ده، یعنی ویره په مارکیټ کې ډیره زیاده ده، ایکسټریم فیر ده. نو په داسې حالاتونو کې امکان شته چې په راتلونکو وختونو کې موږ تر دغه ځای پورې راسو. دا به بیا هغه ځای وي چې قیمتونه ډیر لوړ شوي وي د ټولو کوینونو. نو عموما کله چې دغه فیصدي رالوړیږي، کمیږي، مثال 12 څخه 10 ته رسیږي، 8 ته راځي، 4 ته راځي، په هماغه اندازه خرید باید د اوږدمهال لپاره ترسره شي. دغه اوږدمهال لپاره ډیر تاثیرات درلودلی شي. که چېرته مثال موږ خرید وکړو، ډیر زیات موږ ته ګټه راکولی شي. که چېرته تاسو په یاد وي 1,06,000 ته چې کله د بیټکوین قیمت رسېدلی وي، د ګریډي دغه طبقې ته رسېدلی وي. هر وخت چې السیزن اخیری طبقې ته ورسېږي، بیا ایکسټریم ګریډ راځي. نو دا هغه مرحله ده چې باید له مارکیټ څخه په مکمل ډول باندې ووځو. او دغه ګریډي عموما کله چې په مارکیټ کې طبقه په طبقه باندې پمپونه رامنځته کېږي، ګریډي یا نیچرل ته راځي. خو دغه ساحه تر ټولو بهترینه ساحه ده. ایکسټریم فیر چې لیکل شوی، دغه ساحه بهترینه ساحه ده تر څو موږ پکې خرید وکړو د اوږدمهال لپاره. د تیرې ورځې هم موږ ته ښیي چې څومره وخت د لاست ویک، یعنی د تیرې هفتې، د لاست منت یعنی د تیرې میاشتې تقریبا 9، بیا د تیرې هفتې 15، د تیرې ورځې 9، یعنی نن څه نه څه ویره کمه شوې، خو دومره خاص تغیر پکې نه ده راغلی. دلته چارټ کې هم کولی شو د یو کال لپاره یې وګورو، د یوې هفتې لپاره، یوې میاشتې لپاره، او آل ټایم یا د ټول وخت لپاره یې کولی شو موږ دلته وګورو. نو اوس په مارکیټ کې ویره ډیره ده، یعنی زیات اندازه باندې ویرې کچه لوړه ده. خو موږ باید پوه شو چې هر وخت دا راکمیږي په هماغه اندازه، یعنی په دغه ایکسټریم پیر کې وي، په هماغه اندازه باندې چانس شته چې په راتلونکو میاشتو کې یا په هفتو کې کېدلی شي مارکیټ بیرته پورته خواته حرکتونه وکړي. خو اوس حالاتونو کې د خرید لپاره که چېرته مثال لنډ مهاله موږ فکر ورته وکړو، نو اوس یې وخت نه ده. هغه ویډیوګانې په هماغه باندې زه غږېدلی یم. او بل دا فیوچر انټرست د سی ایم ای دغه په هکله هم مخکې غږېدلی یم. د ګولډن فیوچر هم کولی شو وګورو، د USD ډالر یعنی د ډالر انډیکس هم کولی شو، د ایتھیریم والیوم هم کولی شو. یو والیوم هم کولی شو د هغه څخه بغیر هم وګورو په صرافوي کې. او زیاتره د دغه اپشنونو په هکله غږېدلی یم. کولی شئ د سایټ ویډیو هم وګورئ، ځکه دا ویډیو بیا ډیره لویږي، غټیږي. نو د دې په خاطر باندې لیکویډیشن میف هم موږ کولی شو وګورو. دا ګوره تر ټولو بهترین میف ده، موږ ته ښه معلومات راکولی شي. اوس مثال زه غواړم یو کوین چې د الفا په برخه کې یا مثال په بله برخه کې ډیر لوی پمپ ترسره کړي، مثال د خبرې یو کوین د پمپ ترسره کړی ده اوس وختونو کې، لکه سیریان، که څه هم ډمپ یې وکړ او وغورځېد، ما تاسو سره معلومات شریک کړل چې سیریان کوین ډیر ډراپ وکړ، ډیر پمپ وکړ، او امکان ډیر شته چې بیرته لاندې خواته راسي. اوس راځو موږ مثال د سیریان کوین ګورو چې په لانګ کې لیکویډیشن زیات ده او که په شارټ کې. مثال زه د 3 ورځو ګورم لیکویډیشن، دلته راځم دا موډ بدلوم. ګورئ دلته موږ موډ کولی شو بدل کو یا چینج کو. دا موډ بدلولی شو، بل رقم ته موږ ته ښکاري. دلته وخت بدلولی شو، دلته سرچ کولی شو، دلته بیا د چارټ بیرته عادي حالاتو ته راوستلی شو. مثال زه راځم دغه موډ بدلوم، موډ نمبر 2 یا 2 نمبر. ګوره لیکویډیشن په دغه ساحه کې ډیر ده، تقریبا 1.19 ساحه کې دلته فرایز یا قیمت موږ ته ښکاري. فرایز دغه قیمت هم موږ ته ښکاري، لیکویډیشن ایوریج هم موږ ته ښکاري تقریبا 24 او فرایز 1.19. نو امکان شته چې دغه ساحې لیکویډیشن راټول کړي او له هغه وروسته لاندې خواته راسي. او بله خبره باید موږ په یاد ولرو، عموما کله چې موږ کومې لیکویډیټي ته نږدې اوسو، په هماغه حالاتو کې که چېرته پورته خواته لیکویډیشن زیات هم وي، امکان ډېر شته چې لاندې خوا لیکویډیشن راټول کړي او له هغه وروسته پورته خواته لاړ شي. ګوره دا یو گیم ده، خو موږ یوازې باید په همدې باندې اکتفا ونه کړو. راسو مثال دا چارټ وګورو، والا لیکویډیشن په پورته خوا کې ډېر د شارټ د همدغه ځای څخه باید شارټ ونیسو. نه، لیکویډیشن باید هر وخت چیک سي. د دې ترڅنګ فرایز اکشن یا مثال SMC ICT هر استراتیژي چې تاسو استفاده کوئ د همغه سره مطابق باید موږ دغه څخه استفاده وکړو. ګوره هفتوار او دغسې که چېرته وګورو په هفتوار ټایم فریم کې لیکویډیشن دلته ډیر ده. بیرته هفتوار ټایم فریم ته راځو. ګوره لیکویډیشن بیخي ډیر ده، تقریبا 0.83 کې د $9 میلیونه په ارزښت لیکویډیشن شتون لري.
خو دلته لکه څنګه چې ما اوله یادوري وکړله دلته لیکویډیشن په دغه ساحه کې لومړی زیات ده، چانس ډېر ده چې دا ده چې مثال دغه راټول کړي له هغه وروسته لاندې خواته راسي. خو دلته باید موږ د فرایز اکشن یا د مثال آی سی ټي هر استراتیژي چې تاسو استفاده کوئ د هماغه سره هممهاله له دې څخه استفاده وکړئ. او بله مسله لیکویډیشن دلته هم کتلی سو لانګ او د شارټ هغه مقابله هم کولی سو ګورو، دلته لانګ او شارټ پوزیشنونه هم کولی سو ګورو، فنډینګ ریټ هم کولی سو ګورو، اکامولیټډ فنډینګ هم کولی سو ګورو. د دې په هکله ما معلومات درسره شریک کړي دي. اوپن انټرست آرډر بلاک په دې کې ښه نه ښکاري لکه څنګه چې په کمپیوټر په سایټ کې معلومیږي په هماغه شکل سره دلته موږ ته سم نشي معلومېدلی، نو کولی شئ د هماغه څخه استفاده وکړئ. لیکویډیټي هیټ میپ دا موږ کولی شو لیکویډیټي د هیټ میپ له لارې په دغه ځای کې وګورو چې مثال لیکویډیټي په کومه ځایونو کې ډیره ده. دلته کاینې موږ ته ښیي چې دلته لیکویډیټي ډیره ده او که لاندې خواته ګورئ دلته هم لیکویډیټي شتون لري، دلته هم لیکویډیټي شتون لري. خو د چارټ سره هم مهاله باید له دغه څخه استفاده وکړو. یوازې په دې معلوماتو باید موږ اکتفا ونه کړو. دلته موږ کولی شو 24 ساعتونو ته تبدیل کړو دغه چارټ، کولی شو دلته هم وګورو چارټ اپډیټ کیږي. نو دلته هم موږ ته معلومیږي چې په دغه ساحه کې یا ډیر لیکویډیشن ده یا لاندې خوا کې لیکویډیشن زیات ده. کولی شو په دې موږ د دغه په استفادې سره مثال دغه ساحه کې لیکویډیشن زیات ده او همدارنګه دغه ځایونو کې هم څه نه څه لیکویډیشن شتون لري. دغه ساحه کې لیکویډیشن شته چې امکان شته تر دغه ځایونو پورې راسي. خو لکه څنګه چې ما مخکې یادوري وکړله باید د چارټ سره هممهاله موږ له دې څخه استفاده وکړو. او بل دا د انټرست څومره چې دغه انټرست لوړیږي د بي ټي سي په هغه کې قیمت کې امکان شته چې قیمتونه پورته خواته لاړ شي. اوس حالاتونو کې ګوره د بي ټي سي قیمت لاندې خواته راغلی، دغه زیړه کرښه چې تاسو ته ښکاري د بي ټي سي قیمت د انټرست لوړ شوی دی. امکان شته چې په راتلونکو وختونو لپاره آمادګي واوسي په دغسې حالاتو کې. ګورئ دلته هم راځو، دلته انټرست زیات شوی ده، دلته ګوره انټرست زیات شوی ده، که څه هم قیمت لاندې خواته راغلی خو انټرست زیات شوی ده. دلته هم انټرست زیات شوی ده او قیمت لاندې خواته راغلی ده. دا عموما د یو حالات لپاره آمادګي ده. امکان شته زه دا نه وایم چې مثال له دې ځای څخه به پورته بیرته حرکت کوي، نه امکان شته دغسې یو حرکت رامنځته شي لکه څه ډول چې په تیر کې رامنځته شوی او له هغه وروسته قیمت پورته خواته لاړ شي، یعنې دغسې د راتلونکي لپاره ممکن آمادګي واوسي. او دلته والیوم هم کولی شو موږ والیوم وګورو. په دغه وختونو کې والیوم ډیر لوړ شوی و، اوس حالتونو کې والیوم څه کمزوری ده، مارکیټونو عمومي وضعیت ښه نه ده. دلته موږ کولی شو په مارکیټ کې مهم کوینونه وګورو چې د مارکیټ کیپ له نګاه نه ډیر لوړ دي. چارټ هم کولی شو دلته چارټ څخه استفاده وکړو، خو چارټ لپاره تر ټولو بهترین اپلیکیشن هغه ټریډینګ ویو ده. نیوز هم کولی شو وګورو. دلته نیوز کوم نیوز راغلی چې ته مثال تاسو په انګلیسي باندې نه پوهیږئ کولی شئ دلته د لیکنې راکافي کوي او بیرته تاسو ترانسلیټ کوي پښتو ژبې ته یا هر ژبه چې تاسو غواړئ کولی شئ. نو دلته مهم خبرونه چې کوم راځي د هماغه په هکله معلومات له موږ سره شریکېږي. دا د کوین ګلاس اپلیکیشن په هکله معلومات و. خدای تعالی دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي وي. انشاءالله په راتلونکو وختونو کې به نور مهم معلومات په هکله هم له تاسو سره معلومات شریکوم. د دې په هکله پوره معلومات کولی شئ د سایټ له لارې د کمپیوټر که چېرته کمپیوټر لرئ کولی شئ په هماغه کې په دقیق ډول ښکاري او دغه ټول اپشنونه مې همالته تشریح کړي دي، کولی شئ له دغه څخه استفاده وکړئ. خو د چارټ سره هم مهاله یعنې همالته هم تحلیل کوئ دلته هم راځئ، نو دا به زموږ سره ډیره زیاته مرسته وکړي. په الله مسپارمه ښاد او آباد اوسئ. خدای تعالی دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي وي. او که چېرته زموږ یوټیوب چینل ته نوي راغلي یاست نو کولی شئ زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او په راتلونکي کې د کریپټو اړونده مهم معلومات به له تاسو سره معلومات شریکوم. ښاد او آباد اوسئ.